چې هغه به د حدیث انکار کوي، فتنه انکار حدیث. دا د معتزله او د زمانې نه خلق شروع شوي دي چې د حدیثو کې به خلکو ګوتې والي او خبرې اترې به د حدیثو متعلق کولې. اوس زمونږ په دور کې دا دور د ډېر د فتنې دی او دا خلک سوشل میډیا ګوري، دا فیسبوک او یوټیوب او دا بلا بتر چې څو ګوري. دې کې به ستا مخې له داسې مولیان ډېر راځي چې حدیثو کې به ستا اشکالات پیدا کوي. سکالران چې ته کومو خلکو ته ویلې سکالران، دا خلک اکثر د حدیثو دشمنان دي. یو مشهور سړی د تدرخیمه ډاکټر جاوید غامیدی چې دی، دا جاوید غامیدی چې په اسلام آباد کې کم کس د ګیره برید پاخري، دا سړی منکر حدیث دی او در ډیر کتابونه دي. غټ لویه لایبرري د خپله لایبرري کې ناسته تصویر تاسو وینئ په میډیا باندې، او دا منکر حدیث دی. خلک ورسره بحثونه کوي. د ده یو بل شاګرد چې هغه وایي ډاکټر جاوید غامیدي نه زه ډېر متاثره یم چې د هغې نوم دی انجینیر محمد علي مرزا جهلمي، دا هغه تور پټکي والا دی. تور پټکه چې تړي هغه څوکې څوکې چې برګې دي او مخې ته هغه 4-5 کتابونه دارالسلام یې د بخاري او مسلم ابو داود ترمذي پاسه په قرآن یې دی. دا هغه جهلمي دی. دا ټکې نه خبر، دا خبره موږ په ضد بنیاد باندې کوو. دا عام یو کالجي دی او یو کالجي پروفیسر ډاکټر دی او یو غټې خبرې ته یې ګوتې اچېلي. چا دې تپوس کړو چې حدیث ضعیف او داسې ښه شان تپوس یې کړو چې اسناده ضعیف و سنده ضعیف کې څه فرق دی؟ چېرته یو طالب علم نه دا تپوس کړ، د دې فرق راته ووایه. دا ماته نه معلوم. ما د هغې مکالمه مخامخ کتله، زه چې ریاض کې وم هلته ما دا ډېره اورېده. څه کسانو تپوسونه کول چې جي تاسو علم چېرته کړی دی؟ باقاعده علم. وایي موږ باقاعده مدرسې له نه یو تلي. نو هغې عجیبه خبره دا ده چې ګوتې په مسایلو د علم کې وهئ او فارغ د ډاکټرۍ نه یې، فارغ د کالج نه او د پنجاب د یونیورسټۍ نه فارغي او علم به ګوتې په څه کې وې؟ په معرفة الاراء مسایلو کې وې. ستا په علومو کې سره استاذ نشته دی، په علم الحدیث کې، په اسماء رجالو کې، په تفسیر د قرآن کې، د قرآن او د حدیث په مهارت کې ستا سره استاذ په دنیا کې شته دی نه، او ګوتې په دې خبرو کې وې او ته پکار دا ډاکټرۍ په علومو کې ګوتې والې. بیا ویل چې زما استاد حافظ زبیر علیزی صاحب دی، زبیر علیزی زما استاد هم دی. نو بیا هغه ملګري خو ډېر پوه خلک دي دنیا کې، پنجاب کې خو ډېر ښې دانې شته دی. او یو حافظ شیر محمد په نوم باندې یو عالم دی چې د مولوي صاحب رحمت الله ورور دی، کشر زما ملګری دی. هغه د معلومات وکړي دا د حافظ صاحب شاګرد دی او که نه دی. هغه ته ویل دا یو څو وخت کې راغلی او د حافظ صاحب خواله یو ورځ دوه راغلی او تپوسونه د مسایلو ته کړي دي او ما هغه تپوسونه اورېدل دي. یو 20 تپوسونه یو ځل د شیخ صاحب نه کړي دي، د ګیري متعلقو تپوسونه کړي دي او په ټلیفون باندې به د شیخ صاحب نه سوال جواب کاو او کله کله دغه مجلس کې حاضر شوی دی او دا باضابطه د شیخ صاحب شاګرد نه. زه 12 میاشتو سره پاتې شوم. دا باضابطه د حافظ زبیر العزیز صاحب شاګرد نه دی. نو په اسماء رجالو کې خلکو له دا مغالطه ورکړي چې زه د حافظ علیزی صاحب شاګرد یم. اسماء رجالو کې دا مغالطه ولا ورکوي، دا غلطه ده. نو دا خلک غټو خلکو د ځان منسوبۍ سره د هغې نه چې دا د علم په باب کې عاري خلک دي، د اردو کتابونه او د اردو څیزونه کتل او د اردو اصول جوړ کړي دي هغه وایي. او څوک ولا و چې یاره ته د علماو سره بحثونه ولې نه کوې؟ دا کوم علما تاسو وایي دا زما وخت ضایع کوي. ځکه مولانا مودودي رحمت الله علیه فارموله دا و چې هغه به بحث نه کوو او دا به ویل دا زما اوقات ضایع کوي. دا خلک تا ته معلوم ده دي؟ که معلوم وی نو دلته یو بل عالم د تکړه پنجاب کې هغه ته ویل راځه دواړه په دې مسلو کښېنو بحث کوو په دې خبره، ته چې دا کومې خبرې کوې؟ نو بحث د ځان ځکه تختی چې هغه ته خپل ځان معلوم دی چې د عربیت او د اصول او قواعد چې کوم د کتاب و سنت دی د هغې هېڅ شي نه دی خبر. لیکن څو کتابونه پیدا کړي د اردو دارالسلام والا مخې ته پراته دي، د هغې نه چپټر نمبر یو فلان او چپټر نمبر فلان او انتهایي چالاکه دی او خوش اخلاقه دی. څومره چې خلک سخت تنقید کوي د هغې تنقید جواب په دې انداز کې نه ورکوي. د ویلیو دا بیان ماته اورېدلی په خپلو غوږونو باندې چې اهل سنت چې کوم الزام لګوي په دې روافظو باندې چې روافظ دا قرآن نه مني او د دې قرآن د تحریف قایل دي، دا الزام دی د اهل سنتو. اصل کې اهل سنت چې دي هغه الزامات لګوي، نور شیعګان دا قرآن پوره مني، د ایک نواله یا پر ټول قرآن شیعګان مني، وایي چې دغه قرآن د الله کتاب دی. دا کلیپ چې شایع شو ډېر تیز شور زور باندې و. زما هم دا ارمان چې څوک د دې جواب وکړي، ځکه موږ داسې ځای کې وو چې هلته کتابونه وو خو هغه اخیستل او بیا د شیعګانو کتابونه را جمع کول ریاض کې څه آسان کار نه دی او داسې ملګري هم نه وو. خو بهرحال ما یو 2 ورځې پس یو ځای مې ولید چې څه کسان لګیا دي د دې متعلق جمع کوي.
نو کتابونه راوړل غاټه وړي ودی جمع شونو بس منبر ته مبشر احمد ربانی سے براغه چې دا تکړه عالم دی د حدیث غټ مفتی دی ابو الحسن مبشر احمد ربانی اگر هغه منبر ته وخو د دې هغه بنیادی کتابونه د اصول کافی چې کوم د شیعاګانو کتابونه هغه راوړل او یو کتاب نه حواله ویله چې شیعاګان چې کوم قرآن د مسلمانانو دا شیعاګانو په نسبت محرف کتاب دی شیعاګ باقاعده شیعاګانو په دې کتاب لیکل شوی دی چې د الله په دې کتاب کې تحریف شته دا د شیعاګانو مذهب دی او دا د جذباتي مذهب نه بلکې دا د هغو د اصول د کتابونو چې کوم د هغو بخاري ده اصول کافی چې دا د 900 جلد کتاب دی د دې کتابونو یو لس اته حواله ویلو بیا ویل چې مرزا نیم رافیزي ده نیم رافیزي دا نیم شعر ورنه تاسو وسم د مرزا یوټیوب لدا ور کوي چې د معاویه رضی الله عنه د ابو سفیان بارک مرزا سوی وس تاسو ور کوي وس براوزی ما دا بیان ورځه دغه صحابه متعلق نو ابو الحسن صاحب چې کله تحقیق وکړ زمارله میخ شو دغه سره ډیر خوند وکړ مزدار تحقیق وکړ د بنیادی کتابونه یو خودل چې محمد علی مرزا جهلمی چې ده دا سره خالص اهل سنت کې نه ده او دا سره نیم رافیزی ده او د یحیی نورپوری سے ودا علماء لګیدلی او دغه هغه پرده او چته کړه د الله په توفیق سره او دغه متعلق یو خاص مستقل کتاب زما سره شته په دې پی ډی اف باندې د جهلمی عقاید علماء بیان کړ دي باغ باندې ځان لیکل راغلی جاوید غامیدی کا تحقیق مطالعه په دې باندې ځان له کتاب په پی ډی اف کې پروت د ځان له تاسو راو باسي کتاب مطالعه کې دغه د مغالطاتو نو دا دغه شاګرد د شاګرد استاد دا وایي زه هغه متاثر ام ډیرو مسلو کې مخالفت هم کوي کله کله زه هغه ډیر متاثر یم دیو جن دا منکرین حدیث دي بیا دا احمد علی پرویز چې کوم دا منکر حدیثو دا سر سید احمد خان شو دا سره منکر حدیثو دا سوچ منکر حدیثو هندو پرستو او دا د علیګړ یونیورسيټي چې جوړ کړي او دا خلک به دا پوره منکر حدیثو درې تاریخ زموږ سره پروت دی سر سید احمد خان او دا بکواسات کول لري مسلمانان ته ویل چې هندوان ته سبا او هندوانو په سپونو کې ملائک خاله کی دا کسی مدام کولی دغه شان شیعاګان چې دي دا د فتنه انکار حدیث ښکار دی په دې کې د چا اختلاف نه شیعاګان هغه حدیث مني چې کوم احادیث دا فاطمه په مناقبو کې یا د علی رضی الله عنه په مناقبو کې یا د حسن او د حسین رضی الله عنهما په مناقبو کې هم دغه حدیثونه مني دا زمونږ د قواعد والا چې کوم دي دا د شاشی په صورت کې د حسامی نور الانوار مسلم ثبوت متول د دې قواعد والا چې څومره دي د ته موږ ډایرکټ منکر حدیث نه وایو لیکن دا په چور دروازه باندې منکر حدیث ځکه دیو سره قواعد جوړ کړی دي هغه قواعد طالبان ته معلوم دي هغه قواعد باندې دیو حدیث راړولې یو قاعده په سنت کې دا ویله چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تبع حدیث په قران باندې پیش کې دته ویل کېږي عرض الحديث على القرآن ولا قاعده ویل کېږي دا قاعده چې کوم دا بالکل موضوعي ده شیخ البانی وی دا قاعده موږ پیش کړه په قران باندې قران می دا غلطه ده ځکه قران وی وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا پیغمبر دې سوې ټول ټیک دي قران دې وی او دی قاعده کې د سره غل شي دی حدیث کې چې تاسو به دا حدیث په قران باندې پیش کوئ دا قاعده زموږ د اصولیانو جوړ کړه دا فت انکاری حدیث ته چور دروازه باندې لار کولا ولې دا کوم اصول فقه کې کوم کتابونه دي دغه شان د خبر واحد حجت نه ده دا قدم دیو جوړ کړ دا دغه شان په خبر واحد باندې تخصیص د کتاب الله نه کیږي دا قدم دیو جوړ کړ دا دغه شان د غیر فقيه صحابي خبره باندې بدل کیږي دا قدم دیو جوړ کړ دا دغه شان د دو دلایل او تعارض راغی دا دواړه به غورځيږي دا قدم دیو جوړ کړ دا دغه شان هغه حدیث چې هغه د متفق علیه دا فکر نه خلاف هغه حدیث باندې باندې لیکيږي دا قدیم دو جوړ کړی دي د اهل مدینه د عمل نه کوم حدیث خلاف دا باندې باندې لیکيږي دا قدم دو جوړ کړی دا او دا څومره او دا اخبار مشهوره د کوم حدیث خلاف هغه باندې باندې لیکيږي دا قدم دو جوړ کړی دا صحابو کې د فقيه او د غیر فقيه تقسیم هم دیو کړی دی دا خبر ټولی طالبانو په شاشي کې ویلي او شاشي دلته زپړاو او حسامیم زپړاو تقریبا د ډیرو کولنه ما ته معلوم دي نو دا خبرې په دې کتابونو کې شته واقعا او دا د چور دروازه را د فتنه انکار حدیث چې دا د عالمانه جامه کې ده او د اصول فقه په لباس کې او د هغې په اصطلاح کې دا فتنه انکار حدیث ده چې دا د انکار حدیث یو فتنه ده